ګرانو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. نن دا زده کوو چې څنګه د فېسبوک اکاونټ په ابي نښې سره وریفای کړو. دغه ابي نښه چې کوم ده دې سره یې وریفای کړو. راځو او نن دا زده کوو. ویډیو تر پایه پورې وګورئ تر څو په ټریک پوه شئ. راځو د فېسبوک اپلیکیشن ته. اول قدم کې دا چې شی کوو دا کولاوو. فېسبوک اپلیکیشن ما کولاو کړ. دلته راځم او د پروفایل نښې ته دغه د پروفایل چې کومه لوګو ده په دې باندې شی کوم، په دې باندې کلیک کوم او دلته راځم دغه خوا تر خوا چې دغه درې نقطې دي په دغې باندې شی کوم، په دغې کلیک کوم او دلته راځم ما ته څه وایي دغه کاپي یور پروفایل لینک کاپي لینک. زه دغه لینک شی کوم، دا لینک کافي کوم. دا لینک زما وروسته یو ځای کې په کارېږي، بیا هغه درته ښیم. بېرته راځم هوم پیج ته او د هوم پیج نه ځم او دغه پاس درې کرښې چې کوم دي په دغې باندې شی کوم، کلیک کوم. سر په سر درې کرښې دي. دلته راځم آخر سر ته او دلته یو اپشن دی چې هیلپ ان سپورټ، په دې باندې شی کوم، په دې کلیک کوم او دې کې ورته ویم یو بل اپشن دی هغه انتخاب وم چې هیلپ سنټر دی. هیلپ سنټر ما شی کړ، انتخاب کړ. دلته راځم دې پیج له زه راوړلم. دې پیج کې په دې سرچ بار کې ورته لیکم چې اکاونټ وریفیکیشن. اکاونټ وریفیکیشن دلته راځم او په دغې باندې کلیک کوم، په دې باندې کلیک کوم. دا ماته څه لیکي؟ دا ماته وایي how do I request a verified budget on Facebook. په دې باندې کلیک کوم. کله چې په دې کلیک وکړم دلته راځم او یو فارم دی د کانټاکټ په نوم باندې، په دغې باندې شی کوم، کلیک کوم. کانټاکټ فارم په دې کلیک کوم. دلته چې زه راشم ما ته وایي چې څه وریفای کوې، پیج وریفای کوې که پروفایل. که چې ته چېرته پیج وریفای کوې پیج به ټک مارک کوې، که پروفایل وریفای کوې پروفایل به ټک مارک کوې. زه پروفایل وریفای کوم، پروفایل مې ټک مارک. دلته به هغه لینک چې کوم دی هغه لینک به دلته پیسټ کوې، من چې کوم کاپي کړی و. وروسته به راشي دلته به د کیټګوري واخلئ چې کومه کیټګوري د پروفایل دپاره غواړئ. دلته مختلفې کیټګوریانې دي. زه غواړم مثلا ډیجیټل کریټور، زما کیټګوري دا شو. دلته به د هیواد نوم ولیکي او د دې ځای څخه به دغه فایل شی کې تصویر چوز کړي، تصویر یا انځور به دې څخه انتخاب کړي. کله چې په دې کلیک وکړې دا د انځورونو ته وړي، ته کولی شې انځور انتخاب کړې په خپله خوښه. وروسته دلته به راشي او هغه وجه به ورته ولیکي چې په کومه وجه ته دا غوښتنه کوې چې ستا فېسبوک دې په ابي نښې سره وریفای شي. هغې نه وروسته به راشي او د سینډ بټن چې ده دا به شی کوي، دا به کېکاږي. د سینډ بټن چې ده دا به کېکاږي. نو کله چې ته سینډ بټن کېکاږې په 2 او 3 ورځو کې فېسبوک د خوا نه تا ته بېرته یو پیغام راځي که چېرته ستا اکاونټ د دې لایق و چې وریفای شي نو وریفای کوي درته، او که چېرته د دې لایق نه و نو درته وایي چې تاسو د دې لپاره وړ نه یاست. په دې هیله چې ویډیو مې خوښه شوې وي. مننه د ویډیو کتلو څخه. ګرانو دوستانو د ریاض افغان افیشل چینل سبسکرایب او د بیل تڼۍ ته فشار ورکړئ تر څو د نویو ویډیوګانو نوټیفیکیشن تر تاسو په خپل وخت راورسیږي.